د نظم عنوان دی دا زما او ستا د لاسه. نه د کشر او د مشر احترام شته، نه د چا په خوله کې ښه غونده پیغام شته. هر طرف ته بې حیا بې حیایي ده، په نشو او تماشو کې زندګي ده. دوکه کېږي به د خلکو په ورورۍ کې، فرق نشته په هلک او په جنۍ کې. مونږ یو بل ته په زړونو کې ښه یو، په یو لوی شانته عذاب باندې اخته یو. ژوند مو څه دی خو خالقه په ازغو دی، دغه یو عمل په هر طرف شروع دی. خو ملوت نه پاتې شوي انسانان یو، په نامه صرف نیمچه مسلمانان یو. یارانې او دوستانې تر خپل مطلبه، لټو ځان له یو بل کې سل مطلبه. په نشو کې اموخته هر یو زلمی دی، دا زما او ستا د ژوند کولو ځای دی. اوس ته ووایه چې دا ګناه د چا وه؟ جوړه شوې ښه ښایسته ښکلې دنیا وه، خو بدرنګه شوه زما او ستا د لاسه. دا به نه وایې چې دا د چا د لاسه، دا به نه وایې چې دا د چا د لاسه.